Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahid Ullah official. Today our topic is inner ear. د دې مخکې په ویډیو کې مونږه د ایر اناټومي سٹارټ کړې و او د ایر په اناټومي کې ما تاسو ته تفصیلی خبره د انر چې کوم اناټومیکلی 3 پارټسو اوټر ایر او میډل ایر پای باندې مونږه تفصیلی خبره کړې و. نن به مونږ وایو اباوت انر ایر. انر ایر چې دی نو مونږ وایو چې انر ایر دې ته مونږ دویم نوم وایو آریس انټرنا یا دې ته مونږ لیبرینث هم ویلی شو. مونږ وایو چې د سنس organ of hearing and balance انر ایر چې دی دا زموږ سره یو سنس organ دی ځکه چې انر ایر چې دی دا زموږ سره سپیشلایز سنس organ دی نو دا انر ایر چې دی دا زموږ سره یو سنس organ دی د اوریدو لپاره او زموږ د بوډي د بیلنس مینټین کولو لپاره چې کوم organ دی دغه ته مونږ وایو انر ایر. ما تاسو سره دین مخکې ویلو چې زموږ سره ایر کې چې کوم اوټر او میډل پارټو نو هغه ریسپانسیبل د ساوند ویوز د کلیکشن لپاره او د قشان چې کوم وایبریشن دی د هغه پروډوس کولو لپاره او هغه وایبریشن به چې کله پروډوس شو نو بیا زموږ سره د راوند او د اوول وینډو په ذریعہ باندې بعد دغه وایبریشن زموږ سره راغی انر ایر ته. نو مونږ ویلو چې کوم اوټر او میډل ایرو نو هغه ریسپانسیبل د سره لپاره صرف او صرف د ساوند ویوز د کلیکشن لپاره او چې کوم انر ایر دی نو دا زموږ سره سنس organ دی د هیرینګ لپاره د اوریدو لپاره and balance او زموږ د بوډي د اکویلیبریم او د قشن بیلنس ته مینټین کولو لپاره. بیا مونږ وایو چې کوم زموږ سره انر ایر دی نو موږ د دې ډیفینیشن داسې کوو چې دا زموږ سره نیټورک اف فلوئډ فیلډ کیویټیز اینڈ چینلز دا زموږ سره یو نیټورک دی. کوم د دې ډایګرام ته وګورو نو دا د زموږ سره یو نیټورک اف چینلز لیکي د زموږ سره چینلې دي او دغه چینلې او دغه خالی زینا دغه کیویټیز چې کوم دي د الله پاک فیل کړي دي د سپ ذریعہ باندې د فلوئډ په ذریعہ باندې. کوم وګورو د زموږ سره 3 سیمی سرکولر کینال دغه شاندار زموږ سره ویسټیبیول او د زموږ سره کوکلیا او دا درې وانه چې دي دا زموږ سره کیویټیز دي چینلز دي او دغه چینلز الله پاک په فلوئډ باندې سکړي دي فیل کړي دي. نو مونږ وایو چې نیټورک اف فلوئډ فیلډ چینلز اینڈ کیویټیز دا زموږ سره نیټورک دی د چینلز او د کیویټیز او دغه چینلز او کیویټیز چې کوم دي الله پاک فیل کړي دي په فلوئډ باندې. بیا مونږ وایو چې زموږ سره د دې انر ایر چې دي 2 پارټس دي یو ته مونږ وایو بونی لیبرینث او بل ته مونږ وایو ممبرینیس لیبرینث. کومنګه د دې ډایګرام ته وګورو نو دا زموږ سره اوټر ایر بیا دا زموږ سره میډل ایر او د دې ځان زموږ سره سٹارټ شوی دی انر ایر چې پای کې زموږ سره سیمی سرکولر کینال ویسټیبیول او کوکلیا راځي. نو کو مونږ دلته کې د دې ډایګرام ته وګورو نو مال کې دا لاین کړی دی په 2 مارکرز باندې یو د زموږ سره دا بلیک لاین او یو د زموږ سره دا بلو لاین. نو چې کوم دا بلیک لاین دی تاسو ګورئ دا چې څومره اوټر انر ایر دی یعنی دا انر ایر کې چې دا کم اوټر پورشن دی نو دا ټول ما په بلیک مارکر سره چې کم دی لاین کړی دی او مونږ وایو چې دا زموږ سره بونی لیبرینث دی. ولې دی ځکه چې کم زموږ سره ټمپورل بون دی نو دا په پیټرس پورشن باندې زموږ سره دا انر ایر لوکیټډ دی نو د دې دا اوټر چې څومره پارت دی دا ټول زموږ سره د بون نه جوړ شوی دی او دا بونی لیبرینث دی او دا بونی لیبرینث دننه الله پاک دی کې دننه دا چې کوم بلو لاین مارکر سره چې کوم تاسو ته ډرا کړی دی دې ته مونږ وایو یو ممبرین الله پاک دا جوړ کړی دی او دغه ممبرین ته بیا مونږ وایو ممبرینیس لیبرینث یا ته مونږ وایو ممبرینیس انر ایر. بیا الله پاک په دې کې زموږ سره فلوئډ پیدا کړی. ما تاسو ته وی چې په انر ایر کې زموږ سره فلوئډ موجود دی نو دلته کې زموږ سره 2 ټایپ اف فلوئډ موجود دی. یو فلوئډ هغه دی چې هغه د بونی لیبرینث او د ممبرینیس لیبرینث ترمنځ پروت دی. ما تاسو ته وی چې کوم دا بلیک لایننګ دی دا بونی لیبرینث دی چې کوم دا بلو لاین دی دا زموږ سره ممبرینیس دی. نو هغه فلوئډ چې د بونی لیبرینث او د ممبرینیس لیبرینث ترمنځ پروت دی نو دغه فلوئډ ته مونږ وایو پیریلیم فلوئډ. دغه فلوئډ ته مونږ وایو پیریلیم فلوئډ. هغه فلوئډ زه دوباره وایم چې د بونی او د ممبرینیس لیبرینث ترمنځ پروت دی دغه ته مونږ وایو پیریلیم فلوئډ. او هغه فلوئډ چې کوم زموږ سره ویدین د ممبرینیس لیبرینث پروت دی دغه فلوئډ ته بیا مونږ وایو انډولیم فلوئډ چې کوم د ممبرینیس لیبرینث ترمنځ پروت دی. تاسو دلته کې 2 قسمه فلوئډ دی. ما یو د بلیک مارکر سره ډرا کړی دی دا ډاټس چې کوم تاسو ته ښکاري دا پیریلیم فلوئډ او چې کوم د ممبرینیس لیبرینث دننه پروت دی ویدین د ممبرینیس لیبرینث هغه ته بیا مونږ وایو انډولیم فلوئډ. نو دلته کې زموږ سره دا 2 قسمه فلوئډ دی او د دې ډیر زیات مین رول دی ان شاء الله تعالی. مخکې ودا مونږ وایو چې د زموږ په بوډي کې په انر ایر کې څه رول ادا کوي او د قشان دی په هیرینګ او په بیلنس کې زموږ سره څه رول ادا کوي. بیا مونږ وایو چې اناټومیکلی زموږ د انر ایر 3 پارټس دي
Anatomically زموږ د inner ear 3 parts دي. یو دی semicircular canal 3 semicircular canal کومه دلته کې ګورو دا زموږ سره 3 semicircular canal دا زموږ سره anterior semicircular canal دا زموږ سره posterior semicircular canal او دا زموږ سره lateral semicircular canal او دې ته موږ as a whole وایو 3 semicircular canal. دویم نمبر دی زموږ سره vestibule چې دې ته موږ otolith organ هم وایو. تاسو ګورئ ویسټیبیول دا یو زموږ سره یوټریکل او دا زموږ سره سیکیول او دا یوټریکل او دا سیکیول هم په خپل منځ کې انټر کنیکټډ دي د یوټروسیکیولر ډکټ په ذریعہ باندې. نو دا یوټریکل او سیکیول او د میډل پارت ته موږ څه وایو ویسټیبیول وته وایو. او تھرد نمبر دی زموږ سره کوکلیا دا تاسو سره چې کوم دا کویل لایک شیپ ښکاري دې ته موږ وایو کوکلیا کوم چې زموږ سره په هیرینګ کې مین رول ادا کوي. بیا کوم موږ دلته کې وګورو نو موږ ویلي چې 3 سیمي کینال او ویسټیبیول چې دې ته موږ اوټولیت ارګن هم وایو. دې دوانو ته کمباینلی مونږ وایو ویسټیبیولر اپریټس دې ته مونږ وایو ویسټیبیولر اپریټس او د قشان دا زموږ سره امپورټنٹ رول ادا کوي زمونږ د بوډي په بیلنس کې او په پوسچر کې. یعنی دې چې کوم زموږ د بوډي سره ولي بیلنس ساتي څنګه ساتي مخکې مونږ وایو. او چې کوم زموږ سره کوکلیا ده نو دا کوکلیا دا زموږ سره امپورټنٹ ده په هیرینګ کې دې زموږ سره په اوریدو کې مونږ له هیلپ راکوي. او څنګه کوي ان شاء الله دا مونږ وایو. نو مونږ د انر ایر په اناټومیکل پارټس باندې شروع کوو چې په هغه کې د ټولو نه اول دی زموږ سره 3 سیمی سرکولر کینالز. 3 semicircular canals مونږ وایو چې these are 3 tiny interconnected fluid filled tubes دا زموږ سره درې واړه interconnected د یو بل سره connected د fluid نه ډک tubes دي چې کوم زموږ سره سری دلته کې located دي. مونږ وګورو دا زموږ سره 3 interconnected دا وګوره درې واړه د یو بل سره سری interconnected دي او دا درې واړه د یو بل په انټیریئر په رائټ سایډ باندې سری پراته دي او دا چې کوم دي کې زموږ سره دننه فلوید هم سره دا موجود دي. نو موږ چې دا زموږ سره 3 انټر کنیکټډ هغه ټیوبز دي او د فلوید نسری فیل دي. نو موږ کو ګورو دا زموږ سره انټیریئر سیمی سرکولر کینال دلته کې موږ وی چې د سیمی سرکولر کینال زموږ سره بیا 3 پارټس دي. یو دی انټیریئر چې ته موږ سپیریئر هم وایو بل دی پوسټیریئر او بل دی لیټرل کینال او دا زموږ سره په پلینز کې پراته دي. ولی ځکه چې زمونږ په بوډي زمونږ د بوډي کو په هر یو انګل باندې موومېنټ کوي نو زمونږ د دې بوډي د دې موومېنټ مطابق دی زمونږ د بوډي سره ولی زمونږ د بوډي بیلنس ساتي زمونږ د بوډي بیلنس کوي هغه مینټین کوي. نو دې کې کومنګ وګورو زمونږ سره چې کوم انټیریئر سیمی سرکولر کینال دی او کو پوسټیریئر سیمی سرکولر کینال دی نو دا زمونږ سره پروت دی په کوم انګل باندې په ورټیکل پلین باندې دا زمونږ سره سری پراته دي په ورټیکل پلین باندې پراته دي. او چې کوم دا زموږ سره لیټرل سیمی سرکولر کینال دی نو دې زموږ سره په هوریزونټل پلین باندې پروت دی. او دا ولی ځکه کو زمونږ د بوډي په هر انګل باندې موومېنټ کوي دی په هر طرف باندې موومېنټ کوي نو دا سیمی سرکولر کینال چې دی په دې کې دننه فلوید دی هغه فلوید چې کم دی هغه موومېنټ سٹارټ کی او د قشان کو ورټیکل طرف باندې موومېنټ کیږي کو په هوریزونټل باندې کیږي او د هغه موومېنټ په وجه باندې زمونږ د بوډي سوي د زموږ سره بیلنس ساتي زموږ د بوډي د زموږ سره سکی بیلنس ساتي. او موږ وایو چې دا درې واړه د یو بل رائټ سایډ ته پراته دي نو د دې وجه نه کو زموږ بوډي په هر انګل باندې موومېنټ کوي دی زموږ د بوډي سره ولی بیلنس راولي او زموږ بوډي چې کم دی د امبیلنس کېدونه هغه بچ کوي. بیا موږ وایو کدلته کې موږ وګورو نو موږ وایو چې زموږ سره د دې هر یو سیمی سرکولر کینال که انټیریئر دی که سپیریئر دی که پوسټیریئر دی او د قشان کو لیټرل کینال دی نو دوی وی چې د دې هر یو سیمی سرکولر کینال زموږ سره دوه اینډز دي یو اینډ دا دی یو دا دی. نو موږ وایو چې د دې دوه اینډز دي یو اینډ چې کوم دی هغه انلارج دی او بل اینډ چې دی هغه زموږ سره نیرو دی. که موږ وګورو دا زموږ سره انلارج اینډ دا نیرو د دې زموږ سره دا نیرو اینډ نو دا انلارج اینډ دا انلارج اینډ نو دا نیرو اینډ نو دا قشان د دوی وی چې کوم انلارج اینډ دی نو دغه انلارج اینډ ته موږ وایو امپولا دغه انلارج اینډ ته موږ څه وایو امپولا وته وایو. او په دې امپولا کې زموږ سره اورګن او بیلنس چې زموږ سره کوم ریسپټر اورګن او بیلنس دی هغه به کې موجود دی کوم چې زموږ د بوډي بیلنس ساتي هغه به کې موجود دی او هغه ریسپټر اورګن او بیلنس ته موږ وایو کرسټا امپولریس هغه ته موږ څه وایو کرسټا امپولریس. موږ وایو چې کوم انلارج اینډ دی هغه ته موږ وایو امپولا 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 امپولا. او په دې امپولا کې زموږ سره ریسپټر اورګن او بیلنس موجود دی او هغه ریسپټر اورګن او بیلنس ته موږ څه وایو کرسټا امپولریس. او په دې کرسټا امپولریس کې زموږ سره امپورټنٹ سیلز موجود دي چې هغه ته موږ وایو هیر سیلز. هغه هیر سیلز په دوه قسم دي یو دی هیر سیلز ټایپ 1 او بل دی هیر سیلز ټایپ 2. او دغه هیر سیلز چې کوم دي بیا زموږ د بوډي بیلنس ساتلو کې موږ له هیلپ راکوي. څنګه راکوي لکه فور ایگزامپل دا دی زموږ سره هیر سیلز او په دې هیر سیلز باندې ته قشان زموږ سره سیلیا سوي دا موجود وي. اوس چې کله
زمونږ د بوډي په مختلف انګل باندې د سکی موومېنټ کوي نو دغه په وجه باندې د فلوید چې کم دی د په حرکت کې راشي د فلوید چې کم دی د موومېنټ سٹارټ کی او د دې په د موومېنټ په وجه باندې چې کم کرسټا امپولیرس ته الته کې چې کم سنس ریسپټر اف سنس اورګن چې کم دی هغه موجود دی ریسپټر اورګن اف بیلنس چې کم دی هغه موجود دی نو هغه ځکه زموږ سره د هیر سیلز موجود دي چې ټایپ 1 او ټایپ 2 دي نو د دې د پاسه چې کومه سیلیا ده نو دا زموږ سره بینډ شي او د دې د بینډ کېدو په وجه باندې زموږ سره نرو امپلسز چې کوم دي هغه زموږ برین ته لاړ شي او د هغه ځای نه زموږ د بوډي سوچي هغه ځای نه زموږ د بوډي په بیلنس کې وساتلی شي زموږ بوډي سوګي د په بیلنس کې نو دلته کې موږ دا خبرې وکړې چې زموږ سره په سیمی سرکولر کینال کې یو نیرو اینډ دی بل چې کوم دی زموږ سره هغه انلارج اینډ دی په انلارج اینډ ته موږ امپولا وایو په دغه امپولا کې زموږ سره ریسپټر اورګن اف بیلنس موجود دی دغه ته موږ وایو کرسټا امپولیرس او الته کې زموږ سره هیر سیلز موجود دي دغه هیر سیلز چې کوم دی ټایپ 1 او ټایپ 2 دی او زموږ د بوډي سره ساتي بیلنس ساتي بیا دویم نمبر پارت ته زموږ سره په انر ایر کې چې هغه ته موږ وایو ویسټیبیول او دی ویسټیبیول ته موږ دویم نوم وایو اوټولیت اورګن اوټولیت اورګن او دا ویسټیبیول چې دی زموږ سره کمبینیشن دی د دوه سیزونو یو دی یوټریکل بل دی زموږ سره سیکیول او دا یوټریکل او سیکیول خپل منځ کې هم انټر کنیکټډ دي د یو ډرګ په ذریعہ باندې چې ته موږ وایو یوټرو سیکیولر ډکټ او دا زموږ سره چې کوم میډل پارت دی دې ته موږ وایو ویسټیبیول او دا ویسټیبیول چې کوم دی څنګه چې زموږ سره دلته کې انلارج انډو چې ته موږ امپولا وی او دلته کې زموږ سره هیر ریسپټرز موجود وو هیر سیلز به موجود وو او هغه سیلز ته موږ هغه سیلز به زموږ بوډي بیلنس ساتو نو د قشان چې څنګه الته کې کرسټا الته کې امپولا وو په دې ځای کې هم زموږ سره یو ریجن چې ته موږ وایو میکیولا او په دغه میکیولا کې زموږ سره ریسپټر اورګن او بیلنس موجود دی چې کې زموږ سره هیر سیلز موجود دي ټایپ 1 او ټایپ 2 او دغه سیلز چې کوم دي زموږ د بوډي په بیلنس مینټین کولو کې موږ لا هیلپ راکوي یا تھرد نمبر پارت ته زموږ سره د انر ایر او هغه تھرد نمبر پارت اف انر ایر ته موږ وایو کوکلیا کوکلیا چې څنګه چې ما تاسو ته وی چې زموږ سره کومه سیمی سرکولر کینال او د قشن ویسټیبیول هغه امپورټنت دی زموږ د بوډي د بیلنس لپاره او د پوسچر مینټین کول لپاره نو د قشن چې کوم کوکلیا دا زموږ سره امپورټنت ده د هیرینګ لپاره کوم دلته کې وګورو نو دا چې کوم زموږ سره دا کوید لایک سټرکچر دی د سنیل د شیل پشان دې ته موږ وایو کوکلیا موږ وایو چې کوکلیا ا کویل شیپ یا کویل سټرکچر لایک ا سنیل شیل د سنیل د شیل پشان زموږ سره یو کویل سټرکچر دی او د قشان د دې هم زموږ سره ټو اینډز دی یو د زموږ سره براډ او بل د زموږ سره نیرو څنګه چې زموږ سره په سیمی سرکولر کینال کې وو کم چې د ویسټیبیول سره دی ځکه دا زموږ سره براډ اینډ دی او چې کم دلته کې زموږ سره دا کویل شیپ دی دا زموږ سره اپیکس او دا زموږ سره نیرو اینډ او دی نیرو اینډ ته بیا موږ وایو کیپیولا دی نیرو اینډ ته بیا موږ وایو کیپیولا کومنګ چرته د کوکلیا کراس سیکشن وکړو نو د کوکلیا چې کله مونږ کراس سیکشن وکړو نو د زموږ سره 3 کمپارټمنټس راځي یو ته مونږ وایو سکیلا ویسټیبولای سکیلا میډیا چې ته مونږ کوکلیر ډکټ هم وایو او په دې کې زموږ سره اډیټری ریسپټرز موجود دي په دې کې زموږ سره چې کوم اډیټری ریسپټرز دي هغه زموږ سره سدي موجود دي او دریم نمبر دی زموږ سره سکیلا ټیمپانی کوم دلته کې د دې ډایګرام ته وګورو یو د زموږ سره سکیلا ویسټیبولای او دا زموږ سره سکیلا ټیمپانی نو دا سکیلا ویسټیبولای او سکیلا ټیمپانی دا د دې مونږه کراس سیکشن کړی دی نو دا سکیلا ویسټیبولای او سکیلا ټیمپانی چې دی دا زموږ سره د کوکلیا چې کوم بونی لیبرنت په هغه پورشن کې موجود دی نو د دې د وجنه په دې کې زموږ سره پیریلیم فلوید سره هغه موجود دی او چې کوم زموږ سره سکیلا میډیا دا نو دا زموږ سره چې کوم ممبرینیس لیبرنت یا ممبرینیس پورشن دی زموږ د انر ایر نو په هغه ځای کې موجود دی او د دې په وجه باندې په دې کې زموږ سره انډولیم فلوید هغه موجود دی کومه دلته کې وګورو نو زموږ سره چې کوم هیرینګ دی هغه بیسیکلی زموږ سره د دې ځای نه کیږي په دې سکیلا میډیا کې د دې کې زموږ سره یو ممبرین دی چې ته مونږ وایو بیزیلر ممبرین او په دې بیزیلر ممبرین د پاسه زموږ سره سیلز موجود دي چې هغه سیلز ته مونږ وایو اورګن اف کوټای چې په دې کې زموږ سره هیر سیلز موجود دي او کله چې زموږ سره وایبریشن پروډوس شي نو هغه وایبریشن زموږ سره چې کوم اورګن اف کوټای دا د ته مونږه سپیشلایزډ auditory hair cells یا specialized auditory hair receptors وته وایو نو دا organ of کوټای هغه وایبریشن چې کوم دی هغه سنس کی او هغه نه چې کوم دی زموږ سره نرو امپلسز هغه جنریټ کی او هغه نرو امپلسز چې کوم دی مخکې لاړ شي چې کوم زموږ سره ویسټیبیولو کوکلیر نرو دی نو دا غي د کوکلیر نرو چې کوم کوکلیر پارت دی د اډکرینین نرو هغه سره دا سوشي هغه سره دا کمباین شي او د قشان د زموږ برین ته لاړ شي او دا زموږ سره پروسس شي او موږ ته مختلف ساوند ویوز چې کوم دی هغه پروډوس شي د قشان کومګه د دې دلته کې دی پارت ته ګورو
نو زمونږ سره چې کوم سیمی سرکولر کینال او ویسټیبیول دی نو د دې ځای نه زمونږ سره یو نرو چې کوم دی هغه ځي چې هغې نرو ته مونږ وایو ویسټیبیولر نرو دې نرو ته مونږ څه وایو ویسټیبیولر نرو او دغه شان دا ویسټیبیولر نرو چې کوم زمونږ سره د کوکلیا نه راشي زمونږ سره کوکلیر نرو نو دا دواړه چې کوم دی زموږ سره یو ځای شي او دې زموږ سره جوړ کړي ویسټیبیولو کوکلیر نرو او دغه ویسټیبیولو کوکلیر نرو چې کوم دی زموږ سره 8 کرینیال نرو دی او دې زموږ برین ته لاړ شي او هغه څوک هغه پروسس کړي مونږ بیا وایو فیزیولوژي اف هیرینګ او فیزیولوژي اف بیلنس ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به زه په دې باندې ډیر مختصر طریقې باندې تاسو سره د هغه فیزیولوژي زه وایم سمپل زه تاسو ته د دې یو سرنامه وایم چې زموږ سره فیزیولوژي اف هیرینګ څنګه وي زموږ سره چې کوم آوټر ایر دی نو د هغې آریکل او پینا چې ده آریکل چې دی هغه زموږ سره ساوند ویوز کلیکټ کړي هغه ساوند ویوز چې کوم دی بیا د اډیټري کینال په ذریعه باندې زموږ سره راشي ټیمپینیک ممبرین ته ټیمپینیک ممبرین چې کوم دی چې ته مونږ د غوږ پرده هم وایو نو ټیمپینیک ممبرین چې کوم دی وایبریټ شي ځکه چې ساوند ویوز رالل د اډیټري کینال په ذریعه باندې ایر چې کوم دی ایر هوا چې دی هغه رااله د یوسټیشن ټیوب په ذریعه باندې د دې دواړو په ایکوال پریشر په وجه باندې زموږ سره ټیمپینیک ممبرین وایبریټ شي د ټیمپینیک ممبرین چې کله وایبریټ شي نو د ټیمپینیک ممبرین د وایبریشن په وجه باندې زموږ سره چې کوم اډیټري اوسیکلز دي نو هغه اډیټري اوسیکلز چې کوم دي هغه هم څه شي وایبریټ شي هلته کې وایبریشن پروډیوس شي دغه وایبریشن چې کله زموږ سره فوټ فلیټ او سټیپس بون چې زموږ سره سټیپس بون چې کوم فوټ فلیټس دي په دې باندې ما تفصیلي خبره کړې ده هغه زموږ سره وایبریټ شي او هغه فوټ فلیټ او سټیپس بون چې کوم دی زموږ سره هیټ کې اوول وینډو چې کله اوول وینډو دی هیټ کې د هغې په وجه باندې زموږ سره چې کوم ویسټیبیول دی او دغه شان چې کوم سیمی سرکولر کینال دی هلته کې چې کوم فلویډ دی هغه موومنټ سټارټ کړي نو ویسټیبیول او سیمی سرکولر کینال چې کله موومنټ سټارټ کړي د هغې په وجه باندې هغه وایبریشن چې کوم دی مخکې لاړ شي دغه فلویډ ته ورسي هغه چې کوم دی موومنټ سټارټ کړي دغه موومنټ چې کوم دی لاړ شي ورسي زموږ سره کوکلیا ته او په کوکلیا کې چې کوم زموږ سره organ of کوټای ده چې هلته کې زموږ سره اډیټري ریسپټرز یا سپیشلایز هیرینګ ریسپټرز چې کوم دی هغه موجود دي هغه وایبریشن دی سنس کی او دا غي نه چې کوم دی نرو امپلسز جنریټ کی دغه نرو امپلسز چې کوم کوکلیر پارت ته کوکلیر نرو چې کوم دی کوم کوکلیر پارت ته هغه سره هغه ته چې کوم دی دغه نرو امپلسز ورکی هغه زمونږ برین ته لاړ شي او په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم دی هیرینګ چې کوم دی یا ساوند ویو چې کوم دی هغه سوشي هغه پروډیوس شي موږ ته پته ولګي چې پلاني ساوند دی دغه شان چې کوم زموږ سره بیلانس دی هم په دغه طریقه باندې راځي خو پای کې چې کله ساوند ویوز دلته کې کلیکټ شي یا چې کوم دی زموږ د بوډي چې کوم دی سم موومنټس دي دغه په وجه باندې سیمی سرکولر کینال کې چې کوم فلویډ دی هغه موومنټو کې هلته کې چې کوم زموږ سره کریسټا امپولیرس یا په ویسټیبیول کې میکیولا هلته کې چې کوم هیر سیلز دي هغه چې کوم دی هغې د پاس چې کومه سیلیا موجود ده هغه بینډ شي او دقې نه چې کوم دی چې کوم ویسټیبیولر نرو دی هغه زموږ سره برین ته لاړ شي او زموږ د بوډي سو ساتي بیلنس ساتي تھینک یو اگر تاسو زموږ د دې ویډیو نه څه زده کړي وي نو پلیز زموږ چینل چې کوم دی لایک او سبسکرایب کړئ او که د دې باره کې څه کوېسچن هم وي نو موږ ته په کمنټ باکس کې تاسو ویلی شئ جزاک الله